Assalamu alaikum and once again welcome to the new and important video. په خیر اغلی امید لرم چې روغ جوړ او صحتمند به وئ او په لومړي سر کې ډیره مننه در څخه کوم په دې چې تاسو زموږ ویډیوګانې لایک کوئ او د نورو ځان سره هم شیر کوئ او په دې چې تاسو زموږ درسونه تعقیبوئ. ډیر مو منندوی یم. راځو په دې مهمه ضروري ویډیو کې یو ځل بیا یو څو مهمې او ضروري جملې مې ستاسو لپاره راوړي دي چې ستاسو سره به په ورځني ژوند کې او همدا ډول د انګلیسي ژبې په محاورو کې ډیره زیاته همکاري وکړي او زه هیله مند یم چې ډیره مفیده به درته تمامې شي. نو په جملو او په درس باندې پیل کوو خو ستاسو څخه دا هیله کوم چې کوم چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو د درس او جملو په طرف. لومړی مهمه او ضروري جمله ماته مه ګوره. انګلیسي ژبه کې به څنګه وایو؟ Don't look me. ماته مه ګوره. Don't look me. دوستانو تاسو ته مخکې هم دا خبره کړې وه چې کوم وخت کې تاسو یو څوک له یو کار څخه منع کوئ نو تاسو به د جملې په سر کې don't یا do not راوړئ. لکه په دې باندې په تېرو ویډیوګانو کې هم زیاتې جملې تېرې شوي دي چې don't eat خوراک مه کوه، don't go مزه او داسې نورې مهمې جملې. فقط تاسو دومره کوئ چې don't یا do not د جملې سر ته وړئ نور به خپله له یو کار څخه نهي یعنې د یو چا د منع کولو جمله به ورڅخه جوړیږي. don't look مه ګوره me ماته. راځو د بلې جملې په طرف. زه تا ته نه ګورم یا زه تا نه ګورم. انګلیسي کې به وایو I don't look you. زه تا نه ګورم یا زه تا ته نه ګورم. I don't look you. بله مهمه او ضروري جمله ما ته غوږ ونیسه. Listen to me. ما ته غوږ ونیسه. Listen to me. بیخي زیاته استعمالیږي. Listen to me. ما ته غوږ ونیسه. The next sentence. خوښ شوم چې ملاقات مې در سره وشو یا په لیدو دې خوښ شوم. Nice to meet you. په لیدو دې خوښ شوم. Nice to meet you. خوښ شوم چې ملاقات مې در سره وشو. Nice to meet you. بله جمله ما ته ووایه. انګلیسي ژبه کې به څنګه وایئ؟ Tell me. ما ته ووایه. ووایه me ماته. بله جمله په پښتو خبرې وکړه یا په پښتو کې خبرې وکړه. Speak in Pashto. په پښتو خبرې وکړه. Speak خبرې وکړه in Pashto په پښتو کې یا په پښتو ژبه باندې. بله جمله زه ډیر مصروف وم. I was so busy. زه ډیر مصروف وم. زه وم so busy. so معنی ډیر او busy معنی مصروف. او دا خبره مې مخکې هم درته کړې وه چې کوم وخت کې so له صفت څخه مخکې راشي بیا د ډیر معنی ورکوي. لکه دغه جمله یو ښه مثال دی. so چې دی هغه له busy چې صفت دی هغې څخه مخکې راغلی دی نو په همدې خاطر د ډیر معنی لري. I was so busy. زه ډیر مصروف وم. او was چې دی دغه د simple past tense state یعنی حالت دی. بله جمله آیا خبرې کولی شئ؟ یو چا نه تاسو پوښتنه کوئ چې خبرې کولی شئ ته؟ Can you speak? آیا خبرې کولی شئ؟ Can you speak? Can معنی کولی شئ او speak معنی خبرې کول. آیا خبرې کولی شئ؟ can چې دی دغه اکثره وخت د توانایۍ او قابلیت لپاره استعمالول کیږي
چې د یو چا څخه پوښتنه کوئ یا د خپل ځان په اړه معلومات ورکوئ چې زه دغه کار کولی شم یا نشم کولی، لکه څنګه چې موږ تاسو پښتو ژبه کې کولی شم وایو، نو همدغه قسم د انګلیسي ژبه کې د هغې لپاره کین موږ او تاسو استعمالولی شو. لکه دلته هم دغه هم یو ښه مثال دی. Can you speak؟ آیا خبرې کولی شې؟ یعنې دا توانایي لرې چې خبرې وکړې. بله جمله، کولی شې ما ته ځواب راکړې. Can you answer me؟ Can you answer me؟ کولی شې ما ته ځواب راکړې. دغه ځای کې هم کین چې دی هغه د توانایي یا د قابلیت لپاره استعمال شوی دی. کین کولی شې، یو ته، answer چې ځواب ورکړې می ما ته. Can you answer me؟ بله جمله، نه زه تا ته ځواب نشم درکولی. No I can't answer you. No I can't answer you. نه زه نشم کولی چې تا ته ځواب درکړم یا زه تا ته ځواب نشم درکولی. No نه I can't زه نشم کولی answer چې ځواب وایم you تا ته یا ځواب درکړم. No I can't answer you. او د کین په اړه د زیاتو معلوماتو حاصلولو لپاره ما ستاسو لپاره یو څو مستقل ویډیوګانې جوړ کړي دي په کین باندې، د هغې په استعمال باندې. تاسو کولی شئ هغه زموږ په چینل باندې وګورئ. بله جمله، آیا ته پوهیږې چې زه څوک یم؟ ته پوهیږې چې زه څوک یم؟ Do you know who am I؟ Do you know who am I؟ ته پوهیږې چې زه څوک یم؟ Do you know who am I؟ ته پوهیږې چې زه څوک یم؟ ښایسته جمله ده دوستانو. جمله در سره زده کړئ، خو هسې نه چې بیا مو ورباندې بدماشۍ شروع کړي، نو بدماشۍ به ورباندې نه کوئ ښه. Do you know who am I؟ دوستانو دغه جملې چې زه ستاسو لپاره دلته راوړم، تاسو کوشش کوئ یوازې دغه جملې مه زده کوئ، په دغه باندې تاسو نوره جملې جوړوئ او دا هم در سره زده کوئ، خو په دې باندې نوره جملې جوړوئ، مهمې جملې، تر څو ستاسو انګلیسي نوره هم ورسره قوي شي. او بل دغه جملې تاسو د یو سټرکچر په شکل استعمالوئ، لکه په انګلیسي ژبه کې چې یو سټرکچر ګورئ، داسې تاسو کوشش کوئ چې له دغه جملو څخه هم کار واخلئ. دغه یو څو مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې، ستاسو لپاره مې راوړې. امید لرم چې تاسو به ډېر څه ورڅخه زده کړي او د ژوند په چارو کې به درته مفید تمام شي. بیا هم که کوم سوال لرئ یا کوم نظر لرئ، کوم پیشنهاد لرئ، نو زموږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. او که چیرته ډېر مهم سوال و، بیا به کوشش کوم چې په هغې باندې یوه مستقله ویډیو درته جوړه کړم، تر څو نور دوستان هم ورباندې خبر شي. نو دغه وه ویډیو چې در وړاندې مې کړه. تر بله ویډیو دی الله پامان and have a nice time. Thank you very very much.